السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار والي آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو د هر چا د ګیلري کوډ مات کړو. هغه که هر رقم کوډ ورکړی وي، ګیلري کې شیان، عکسونه، ویډیوګانې پټې کړي، نو تاسو به په دې طریقه وکولی چې د هغه ګیلري کوډ مات کړئ او هر شیان یې وګورئ. نو تاسو څخه په ډېر احترامه توګه خواهش کوم چې دا طریقه بې ځایه استعمال نه کړئ، یوازې د ضرورت په وخت کې استعمال کړئ. او مخکې دې نه زه ویډیو شروع کړم، تاسو خواهش کوم زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د घंटी نښان وهئ، تر څو زما هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. نو اوس ځم د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ملګرو، تاسو به لومړی خپل موبایل ته راسئ، یو بروزر یعنې کروم بروزر به راخلاص کړئ. هر کله مو چې کروم بروزر راخلاص کړو، نو دلته به تاسو ته سرچ کې ټایپ ولیکئ. سرچ کې به ټایپ کړئ. ملګرو ما دلته تیاره کړې، نو زه به تاسو ته ټوله طریقه په ثبوت سره ښه درته وښیم. نو تاسو به دلته ولیکئ، په دلته سرچ کې به ولیکئ فایل به ولیکئ، بیا به دا 2 ډاټ سر په سر دا به ورکئ، بیا به یو سلاش بل سلاش بل سلاش یعنې 3 سلاشه به ورکئ، بیا به ایس ډي کارت ولیکئ. هر کله چې ایس ډي کارت ولیکئ، نو دا به ډایرکټ سرچ کوي. هر کله مو سرچ کړئ، دا د ملګرو تاسو ټول د ګیلري کې څومره کوډونه شیان فولډر یې ټول درته راواړول. ملګرو پام وي ما ډیټا هم نه درغله، دا طریقه بغیر له انټرنیټ څخه کار کوي. نو دلته تاسو کولی شئ چې دا ټول را زوم کړئ او هر فولډر تاسې جدا جدا کتلی شئ. زه دا ډاونلوډ فولډر یې ګورم، ته ګوره دا کوم اپلیکیشنونه چې دي دا د موبایل د اپلیکیشنونه دي. دلته تاسې کولی شئ هر چې ټول دلته په وګورئ. دا بلوتوث فولډر دې کې چې نشته ملګرو، دلته کولی شئ تاسې هر فولډر کې چې پټ کړي وي، نو په هغې کې تاسې کولی دلته یې لاسته راوړئ. ګورئ ملګرو دلته ما هغه د ما شیان چې کوم پټ کړي، زه مثلا دا یو ویډیو ده، لکه چې دا ویډیو زه دا پلی کومه، بخښنه چې دا ویډیو کې لکه څه مشکل وي، زه بله پلی کوم. السلام علیکم خوږو ملګرو، دلته ګورو ټول تاسو د ګیلري کوډ کې کوم شیان پټ وي هغه ټول تاسو ته دلته راوړئ او بل ټوله ګیلري هم د چې کې دلته راځي. نو ملګرو دا هیله ده چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي. تاسو دلته کولی شئ هر شی په ګیلري کې پټ کړی نو تاسې دلته لاسته راوړلی شئ. نو هیله ده ملګرو چې دا ویډیو بې ځایه استعمال نه کوئ. تر بیا پورې چې زه داسې ښه خوندوره ویډیو ته تاسو آماده کومه، په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.